بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو. احمد قریشي چې د کوچني راشد خان په نوم مشهور دی چې له څو ورځو څخه د وطن د دښمنانو لخوا تغتول شوی و، نن د ملي ځواکونو په هلو ځلو بیرته خپل کور ته راستون شو. افغان ځانګړو ځواکونو ماشوم کرکټر احمد قریشي د انسان تغتونکو له منګلو خلاص کړ. احمد قریشي چې په وړوکي راشد خان مشهور دی، د شنبې په ورځ په ننګرهار کې د انسان تغتونکو لخوا وتغتول شو چې د کرکټ له اکاډمۍ څخه کور ته روان و. د کورنیو چارو وزارت د 303 قطعې ځانګړو ځواکونو قریشي د بهسود ولسوالۍ په دامان سیمه کې ژغورلی دی، خو د انسان تغتونکو له ډلې څوک نه دي نیول شوي. احمد قریشي اوس مهال روغ رمټ خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. وسلام.